د نن ورځې درس زموږ د اټریوونټریکولر بلاکس یا سمپلی چې ای وی بلاکس ورته ویل کېږي د دې په اړه باندې دی. اوس ای وی بلاکس څه شی دي، د دوی په ای سی جي باندې څنګه بڼه معلومیږي، یعنې په ای سی جي کې موږ دا څنګه پیژندلی شو، او د دې ساینز اینډ سمپټمز څه شی دي، او په کوم یو انټرولز باندې دا په ای سی جي کې تاثیر لري یا پکې تغییرات راولي. راځو تر ټولو لومړی په دې باندې خبرې کوو چې دا زموږ سره څو نوعه ده. اټریوونټریکولر بلاک یا ای وی بلاک موږ سره عموما په درې ډوله دي چې نومونه یې هم ډېر سمپل دي، لکه فرست ډیګري هارټ بلاک، سیکنډ ډیګري هارټ بلاک، تھرډ ډیګري هارټ بلاک. دغه سیکنډ ډیګري هارټ بلاک چې دی یا سیکنډ ډیګري ای وی بلاک چې دی دا دوه نوعې لري، یوې موبټس ټایپ 1 ده او بلې موږ سره موبټس ټایپ 2 دی. موبټس ټایپ 1 and موبټس ټایپ 2. فرست اف آل راځو په فرست ډیګري هارټ بلاک باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب. اوس فرست ډیګري هارټ بلاک څه شی دی؟ فرست ډیګري هارټ بلاک زموږ سره موږ داسې تشخیص کوو چې په دې کې دغه پی آر انټرول greater than 5 small boxes وي، یعنی up to 200 ملي سیکنډز. ډاکټر صاحبانو په دې ای سی جي په دې پیپر باندې که تاسو وګورئ نو دا داسې باکسز لري، سمه ده. اوس په دې کې یو سمال باکسز دي یو لارج باکسز دي، سمه ده ډاکټر صاحبانو. زموږ سره کوم پی آر انټرول دی دا به د 15 واړه باکسز نه سمال باکسز نه به دا زیات وي. پی آر انټرول څه ته وایي چې د پی ویو نه نیولې تر آر پورې. مثال په توګه دا زموږ سره پی ویو دی، د کیو د آر او د اس، دغه پی آر انټرول دی زموږ سره. دا پی آر انټرول به زموږ سره اوږد شي هر کله چې زموږ سره د اټریا نه سیاله تولید شي او د وینټریکلز په لوري ځي. پی ویو موږ سره اټریل ډیپولرایزیشن موږ ته ښایي، کیو آر اس ویو موږ سره ventricular depolarization موږ ته ښایي. نو د دوی ترمنځ دا ساحه د ای وی نوډ لپاره ځانګړې شوې، یعنې په دې ټایم کې په دغه ټایم کې سیاله د ای وی نوډ څخه تېرېږي. دا چې زموږ سره په ای وی نوډ کې دې ځنډ رامنځته کېږي، نو څومره چې ځنډ رامنځته کېږي دومره به دا فاصله زیاته وي ډاکټر صاحبانو. دا پی ویو به زموږ سره لږ لرې وي د کیو آر اس، نو پی آر انټرول به زموږ سره اوږد شي. نو په فرست ډیګري هارټ بلاک کې به پی آر انټرول د 15 سمال باکسز نه زیات وي یا 200 ملي سیکنډ. پی ټو پی انټرول به زموږ سره انچینج وي. پی ټو پی انټرول دې ته وایي چې زموږ سره په یو ډیپولرایزیشن کې یا په یو کارډیک سایکل کې که پی ویو دلته وه او دا بیا کیو آر اس بیا ټي ویو بیا پسې پی، نو د یو پی او د بل پی ترمنځ دغه فرق دا به دومره نه وي، دا به ایکول وي زموږ سره ډاکټر صاحبانو، سمه ده. او ریدم به هم ریګولر وي یا هم چې کوم بیټینګ دی د کیو آر اس راتلل چې دي دا به زموږ سره ریګولر وي، په یو اندازه ټایم پس به کیو آر اس زموږ سره رامنځته کېږي. ریدم د کیو آر اس نه معلوم. دا زموږ سره فرست ډیګري هارټ بلاک ته چې سمپلی د پی آر پرولانګیشن په تور باندې پریزنټ کېږي او دا اسیمپټومیټک دی، کوم ریسک هم نه لري ډاکټر صاحبانو، کوم مشکل نه لري. د دې سره زیاتره دا پیشنټس ته وي، خو پیشنټس زموږ سره څه وي سیمپټومیټک نه وي. که چیرې سیمپټومیټک شي نو کنزرویټیو منیجمنټ دی، کوم انټرونشن نه غواړي، لو ریسک بلاک دی نه های ریسک نه دی. راځو په سیکنډ ډیګري هارټ بلاک باندې خبرې کوو. په سیکنډ ډیګري هارټ بلاک کې موږ سره دوه نوعه دي ډاکټر صاحبانو. یو زموږ سره موبټس ټایپ 1 دی چې دې ته وینکي پاک هم وایي، او یو زموږ سره موبټس ټایپ 2 دی. راځو په دې کې فرقونه وایو. سیکنډ ډیګري هارټ بلاک موبټس ټایپ 1 کې پروګریسیو لینتنینګ یعنی په تدریجي ډول دغه پی آر انټرول زموږ سره اوږدیږي انټل کیو آر اس از ډراپ. اوس مثال په توګه دا زموږ سره یو پی ویو د بیا کیو آر اس ورپسې راغلی، دا زموږ سره بل پی ویو د بیا ورپسې کیو آر اس راغلی. نو په دې کې د یو کارډیک سایکل نه بل کارډیک سایکل کې دغه پی آر انټرول اوږدیږي، ورو ورو اوږدیږي، داسې اوږدیږي چې حتی یو ټایم داسې راشي چې یو کیو آر اس بیخي زموږ سره کنډکټ نشي د پی پسې، یعنی همداسې تیر شي. دا زموږ سره موبټس ټایپ 1 دی. پی آر انټرول به زموږ سره اوږدیږي تر هغې
چې یو کیو آر اس زموږ سره ډراپ شي یعنی ventricular depolarization رامنځته نشي کیو آر اس ډراپ رامنځته شي په دې کې به زموږ سره ریګولرلی irregular rhythm وي که تاسو فکر وکړئ نو دا په یو ریګولریټي سره زموږ سره دا اریدمیا ده څنګه چې پی ویو زموږ سره پی آر انټرول موږ سره یو ځل دلته لږ پرولانګ شو بیا ورپسې لږ دلته پرولانګ شو بیا لږ دلته پرولانګ شو یو دم یو کیو آر اس ډراپ شو بیا ورپسې زموږ سره پی آر انټرول نارمل شو بیا پی آر انټرول لږ پرولانګ شو بیا لږ نور پرولانګ شو بیا لږ نور پرولانګ شو بیا یو کیو آر اس ډراپ شو نو دا که وګورئ په یو خاص ترتیب کې دا اریدمیا رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو دې ته چې دی ریګولرلی irregular rhythm وایي دا هم زموږ سره لو ریسک بلاک دی جنرالي په دې کې زموږ سره کنزرویټیو مینجمنټ کېږي که سیمټمز وي سیمټماټیک ټریټمنټ کېږي که سیمټم نه وي نو دا کوم ریسک یا خطر نه لري راځو په موبټس ټایپ 2 باندې خبرې کوو زموږ سره چې مشکل پیښیږي هغه زموږ سره د دوه نوع هارت بلاک پیښیږي یو زموږ سره سیکنډ ډیګري موبټس ټایپ 2 دی بل زموږ سره third degree heart block second degree morbid type 2 کې زموږ سره intermittently non conducted p waves رامنځته کیږي چې کوم زموږ سره ډراپټ کیو آر اس intermittently دې ته وایي چې په پی آر انټرول کې وګدواله نه رامنځته کیږي وار د مخه چې کیو آر اس ته ډراپ شي د دې او د موبټ ټایپ 1 فرق هم دا دی ډاکټر صاحب چې په موبټ ټایپ 1 کې اول پی آر انټرول زموږ سره وګديږي د هر یو کارډیک سایکل چې کوم پی آر انټرول دی بیا ورپسې ډراپ رامنځته کیږي او په دې کې زموږ سره د پی آر ډراپ دغه کیږي وګديږي یو د می زموږ سره داسې یو پی ویو راشي او کیو آر اس پسې رامنځته نشي د دلته زموږ سره ای وی بلاک موجود دی دیس از کالډ سیکنډ ډیګري یا سیکنډ ډیګري موبټ ټایپ 2 بلاک په دې کې پی ټو پی انټرولز کې چینجز نه راځي پی ویو چې په کوم وخت منشا اخستې ده نیکسټ سایکل کې هم پی ویو موږ سره په هغه ټایم باندې منشا اخلي پی ټو پی انټرولز کې چینجز نشته ریګولرلی irregular rhythm پکې زموږ سره ارسبانو میډیم ټو های ریسک بلاک دا چې د زموږ سره میډیم ریسک هم کې دی شي های ریسک هم کې دی شي په دې کې باید موږ میډیکیشنز چې کوم آیا کیلشیم چینل بلاکرز خو څنګه نه استفاده کوي سم د بیټا بلاکرز خو څنګه نه استفاده کوي همداسې د دې لپاره چې موږ پیس میکر کنسیډر کوو چې زړه ته سرعت ورکوونکی یو ډیوایس دی او دا پیس میکر بیا موږ فرست اف آل ټمپرری پیس میکر پلیس کیږي ترڅو وختي تور مشکل حل شي او بیا چې دغه نه پس پرمننت یا دایمي چې کوم پیس میکر دا پلیسمنت د دې حتمی علاج او تداوی درته څه third degree heart block باندې خبرې کوو چې پته کې زموږ سره د پی ویو او د کیو آر اس ترمنځ هیڅ کوم توازن شتون نه لري هیڅ کوم رابطه شتون نه لري په کار خو دا چې زموږ سره پی ویو رامنځته شي بیا ورپسې زموږ سره کیو آر اس رامنځته شي او داسې د کنټراکشنز مختلف شي دغه تقلصات د ایټریال وینټریکلز په ترتیب وشي په third degree block کې په ای وی نوټ کې زموږ سره داسې بلاک رامنځته شي داسې سیالانه انتقالیږي چې ایټریا په خپل سر باندې کنټراکشن کوي او وینټریکلز په خپل صورت باندې کنټراکشن کوي دلته زموږ سره ریدم irregular شي ای وی بلاک کمپلیټ شي دا زموږ سره یو های ریسک بلاک دی او په دې کې باید هم مونږه میډیکیشنز ریویو کو او پیس میکر پلیس کول په دې کې پیس میکر کې هوستل په دې کې دا ډیر امپورټنت دی په ساده الفاظو کې بیټري ورته وي وزړه ته بیټري لګولې نو دا پیس میکر دې زموږ سره اوس په کازز باندې د دې لږ خبرې کوو څه باندې کازز زموږ سره یعنی های ایلډ کازز چې د اسکیمیک هارت ډیزیز هم د دې باعث کېدای شي چې ای وی نوټ ته د بلډ سپلای کافي اندازه ونه رسیږي او خپل دنده اجرا نه کړي نو دا هم د دې باعث کېږي چې سیاله زموږ سره انتقال نشي د اټریال د وینټریکل په لور او بلاک رامنځته شي بل علت زموږ سره هایپرکلیمیا ده چې دا زموږ سره آیونیک ډیفرنس د وجې باعث د دې کېږي چې بلاک رامنځته شي یعنی زموږ سره سیل د ای وی نوټ په ریپولرایز سټیټ کې پاتې شي بل زموږ سره لایم ډیزیز دی چې لایم ډیزیز خپل سټیجز لري بوریلیا برګډارف یو بکټیریا د چې دغه په واسطه د ډیزیز رامنځته کیږي په دې کې زموږ سره سپیسیفیک ریش وی کارډایټس پکې رامنځته کېدلی شي او ای وی بلاک پکې په خاصه توګه په یاد لري انډوکارډایټس یا اکیوټ ریوماتیک فیور هم دې باعث کېدلی شي ډاکټر صاحب
چې زموږ سره هیوی بلاکس رامنځته شي. هایډروجنیک د هیلث کیر سره ریلیټډ یا د تداوی سره ریلیټډ چې کومه پاتولوژي رامنځته شي، کوم مشکل رامنځته شي، کوم ناروغي رامنځته شي، د هغه علت ته هایډروجنیک علت ویل کیږي. لکه ایوی نوډل بلاکینګ ایجنټس مخکې چې ما ویل کیلشیم چینل بلاک کوونکي، بیټا بلاکر دواګانې، د دې ترڅنګ اډینوسین د زموږ سره، ډیجاکسین د زموږ سره، دا ټول زموږ سره څه کولی شي؟ ایوی بلاکس رامنځته کولی شي ډاکټر صاحبانو. او دغه ټول ډرګس که تاسو فکر وکړئ دا مونږ چې د اریدمیا کې هم یوز کوو، سمه ده ډاکټر صاحبانو؟ نو انټي اریدمیک ډرګس هم دي، خو دا زموږ سره ایوی بلاکس رامنځته کولی شي. اوس راځو خبرې کوو په بنډل برانچ بلاکس باندې. ګوره دا زموږ سره ایس یا نوټ دی، اول مونږ د دې په اړه باندې ویلي. اوس پورته مونږه د ایوی نوټ بلاکس په اړه باندې ویلي. اوس لږ ښکته راځو، که فکر وکړئ دې پسې نیکسټ مونږ سره هیڅ بنډل راځي، او هیڅ بنډل نه پس مونږ سره رائټ بنډل برانچ دی او لیفت بنډل برانچ دی. کله چې په دې بنډل برانچ کې بلاکس رامنځته شي دغه پیتالوجیز وایو ډاکټر صاحبان. دا بلاک یا بندښت د سیالي نه انتقال پر رائټ سایډ باندې رامنځته کېدلی شي او په لیفت سایډ باندې رامنځته کېدلی شي، کوم مونږ بیا په ای سی جي سره بیلوو. د دوی پیژندګلوي د ای سی جي په واسطه ډاکټر صاحبانو کېږي، رائټ بنډل برانچ بلاک اینڈ لیفت بنډل برانچ بلاک. اوس په رائټ بنډل برانچ بلاک کې به زموږ سره پیټرن څنګه وي په ای سی جي کې، دا به تاسو دلته پیژنئ ډاکټر صاحب. د ای سی جي نه سمپلی تاسو ای سی جي راواخلئ او وګورئ، تاسو ته معلومیږي. خو که تاسو دغه پیټرنز یاد پاتې وي ډاکټر صاحب، دا باید په یاد ولرل شي. کلاسیک کازز باندې لومړی خبرې مو زه وایم چې دغه فایندینګز بیا اول وي او کازز بیا وروسته ووایو. زموږ سره په وی 1 کې چې کوم چست لیډ دی، په دې کې به زموږ سره دغه چې کوم ویو دی کیوارس، دا به زموږ سره ایم شیپ شي. دلته که تاسو وګورئ زموږ سره دا کیوارس داسې ایم شیپ دی ډاکټر صاحبانو. تاسو ګورئ دا مشکل څه شوي اصلا؟ دا ګوره دلته سیاله نه ده انتقال شوي، باید دا ویو داسې پورته تللی وي، آر ویو رامنځته شوی وي. نو دا که تاسو وګورئ یو آر ویو دا د بی ایس ویو رامنځته شوی، بی آر ویو رامنځته شوی، ځکه چې دلته بنډل برانچ کې بلاک دی، مستقیما سیاله نه ده انتقال شوی. ډیپولرایزیشن موږ سره ښایي دا کیوارس، نو آر ایس آر ویو موږ سره ښکاري په دې کې ډاکټر صاحب. سمه ده؟ بل زموږ سره که دلته وګورئ، دلته دا د ایس ویو ساحه ده، دا ایس ویو دی زموږ سره ډاکټر صاحب، دا ایس ویو دی. نو که وګورئ سلرینګ اف ایس ویو دی په وی 6 باندې به زموږ سره چې کوم موږ سره وی 6 لیډ دی، چست لیډ شپږم، په دې کې به زموږ سره دغه ایس ویو لږ سلرډ وي، داسې به راغلی وي زموږ سره، سست غوندې به وي، زموږ سره به ویک غوندې وي، پوینټي به نه وي زموږ سره. سمه ده ډاکټر صاحب؟ نارملي خو ګوره ایس ویو زموږ سره دا کیو دا آر دا ایس داسې وي، نو دې کې به داسې لږ سلرډ راغلی وي. ها د دې کازز باندې خبرې کوو، علتونو باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو. پلمونري امبالیزم موږ سره د دې کاز کېدلی شي، پلمونري امبولس د دې کاز کېدلی شي. په یاد لرئ که رائټ هارټ باندې چې کله موږ سره ډېر فشار راشي، سټرین راشي، هارټ فیلر کې مثال په توګه، دا زموږ سره د دې رائټ بنډل برانچ بلاکیج باعث کېدلی شي. او بل اسکیمیک هارټ ډیزیز د دې علت کېدلی شي، یعنې چې بنډل برانچ ته کم آرټریز تللي دي او دغه بنډل برانچ ته شریاني اروا تعینه وي، په هغوی کې بندښت رامنځته شي یا اسکیمیا رامنځته شي د ساحې ته، نو ممکن زموږ سره دغه بنډل برانچ بلاک شي. اوس چې بنډل برانچ بلاک شي نو د پیتالوجیکل سیګنیفیکنس څه شی دی ډاکټر صاحب؟ کلینیکل سیګنیفیکنس باندې تاسو فکر وکړئ دا څه شی دی چې بنډل برانچ بلاک شو خو سیاله نه انتقالیږي په رائټ سایډ باندې د هارټ، چې رائټ سایډ د هارټ ته سیاله انتقال نشوله نو کنټرکشن به په خپل وخت په خپل ترتیب صورت نه نیسي ډاکټر صاحب. نو that's the significance, that is the clinical significance of this. راځو لیفت بنډل برانچ بلاک باندې خبرې کوو چې په دې کې زموږ سره لیک اف آر ویوز وي، آر ویوز د منځه لاړ شي. که دلته وګورئ په وی 1 کې ډاکټر صاحبانو نو آر ایس پیټرن دی، آر ویو باید پورته وي که نه، داسې کیو بی آر بی ایس دا باید نارمل وي، او په دې کې زموږ سره آر ویو د منځه تللی دی، ځکه چې د کیو آر ایس دغه آر ویو میجارټي د لیفت ventricular depolarization په واسطه باندې رامنځته شوی.
لیفټ ventricular muscle چې کوم دی د depolarization په واسطه رامنځته شوی د R wave. نو په دې کې به زموږ سره لیک اف R wave چې په خاصه توګه باندې په V1 باندې که چیرې تاسو فوکس وکړو او notched R waves focus on V6 او V6 باندې که تاسو فوکس وکړئ نو دغه R wave به څه شي notched وي. دغه ګوره notch معنا دا چې د سیاله مخه د پروګریشن نه دی موندل. نورمالي باید داسې راغلی وي. دلته سیالي مخه ته دوام نه دی موندل. پروګریشن نه دی موندل. That's why R wave زموږ سره notched په V6 کې پر رائټ باندې سوري په لیفټ بندل برانچ بلاک. د دې په کازز باندې خبرې کوو چې د دې کلاسیک کازز زموږ سره ایورټیک سټینوسس هم دی، ایورټیک ریګرجیټیشن هم دی، لایم ډیزیز هم د دې باعث کېدل شي څنګه چې ما مخکې ویل چې هارت بلاکس هم رامنځته کولی شي، لیفټ بندل برانچ بلاک هم رامنځته کولی شي، ډایلیټډ کارډیومایوپاثي د دې علت کېدلی شي چې دا داسې کارډیومایوپاثي ده د زړه د عضلې ناروغي ده چې په دې کې زموږ سره د زړه عضله ابنارملي پراخه شي. ډاکټر صاحب د زړه چې کوم والیوم دی دا زیات شي. او بل موږ سره اسکیمیک هارت ډیزیز چې په هماغه دلیل چې کله موږ سره بلډ سپلای هغه ساحې ته کمه شي، کومه ساحه کې چې موږ سره بندل برانچ موجود دی. نو دا زموږ سره د بندل برانچ بلاکس په اړه باندې ډاکټر صاحب. ها کارډیک کنډکشن بلډ سپلای. اوس خبرې کوو چې موږ سره د کارډیک کنډکشن سیستم چې دی، مثال دغه کنډکشن سیستم دی زموږ سره د سیاله لیږدونکي سیستم د زړه دا دی زموږ سره په دې کې سي نوټ دی موږ سره پکې بیک مینز بندل لیفټ آرټریم ته راغلی دی، دغه بندل برانچز دي، بیا زموږ سره ایوي نوټ دی، بیا زموږ سره هیز بندل لیفټ اینډ رائټ بندل برانچز دي، هیز پرکنجي سیستم دې ته بلډ سپلای تعینونکي آرټریز کم دي. په دې کې ډېر امپورټنټ اس نوټ او ایوي نوټ دي زموږ سره بندل برانچز دي. رائټ کورونري آرټري ډېره مهمه ده زموږ سره په دې بابت کې، ځکه چې دوه مهم یا تقریبا زیاتره چې کوم سره بندل برانچز او بندل اف هیس دی د دې شریاني اروا تعینونکي موږ سره رائټ کورونري آرټري دي. دوه مین آرټري دي زموږ سره ډاکټر صاحبان، یو رائټ کورونري دی، یو موږ سره لیفټ مین. د لیفټ مین به په لیفټ سرکمفلیکس او لیفټ انټیریور ډیسندینګ باندې ډیوایډ کیږي. سمه ده؟ نو اس ا نوټ ته او ایم ای نوټ ته عموما سپلای د رائټ کورونري آرټري پاسته ده. ممکن د نور انټامیک ویریشن شتون ولري د یو انسان نه بل ته، عموما په زیاتو انسانانو کې چې کوم منشأ د شریاني اروا ده هغه د رائټ کورونري آرټري ده د ایم نوټ د پاره، او اس ا نوټ فاسي هم زموږ سره رائټ کورونري آرټري پاسته باندې سپلای کیږي. ایوي نوټ شو بندل اف هیس د ایوي نوټ نه پس چې کوم ساختمان منشأ اخلي د سیسکال بندل اف هیس چې دا به موږ سره په بندل برانچز باندې ډیوایډ کیږي. د دې هم زموږ سره سپلای چې دی د رائټ کورونري آرټري په واسطه ده. پروکسیمل رائټ بندل برانچ زموږ سره چې کوم رائټ بندل برانچ دی د دې نږدې برخه یا پروکسیمل برخه چې کوم دستي منشأ واخلي د بندل اف هیس څخه دا هم د رائټ کورونري آرټري په واسطه باندې سپلای کیږي. لیفټ انټیریور ډیسندینګ آرټري باندې خبرې کوو. د زړه د کنډکټینګ سیستم شریاني اروا د تعینونکو آرټریز څخه دویم مهمه آرټري زموږ سره لیفټ انټیریور ډیسندینګ آرټري د ټریکسیمانو چې دا زموږ سره بندل اف هیس هم سپلای کوي. ګوره د بندل اف هیس په سپلای کې که چیرې تاسو وګورئ غټه برخه یا میجر د رائټ کورونري آرټري په واسطه باندې تعینېږي، خو یو څه برخه د لیفټ انټیریور ډیسندینګ یا ال ای ډي آرټري چې کوم دا د دې په واسطه باندې سپلای کیږي. د دې ترڅنګ کمپلیټ لیفټ بندل برانچ زموږ سره که تاسو وګورئ کله چې ال ای ډي انوالو وي په ایم آی کې مایکارډیل انفارکشن کې نو زیاتره وخت پیټرن د لیفټ بندل برانچ بلاک هم لیدل کیږي. نو ځینې وخت زموږ سره چې کله لیفټ بندل برانچ بلاک پریزنټ شي نو اټ از کنسیډرډ ایز لیفټ STEMI until proven otherwise. به د دې اسګاربوزا کرایټیریا ده چې په هغې باندې کتل کیږي چې آیا دا ال بی بي زموږ سره، ځکه چې ال بی بي چې راشي ټریټ کیږي زموږ سره عیناً د ایم آی په څیر باندې ډاکټر صاحبانو په یاد لرئ څنګه چې ایم آی ټریټ کیږي داسې ال بی بي هم ټریټ کیږي. نو ال ای ډي بلاکیج باعث د لیفټ بندل برانچ بلاکیج کولی شي. دې ترڅنګ ډیسټل رائټ بندل برانچ بلاک رائټ بندل برانچ بلاک چې کله زموږ سره ډیسټل شي یعنی لګونه د نږدې ساحې نه دغه شي طرفي شي دې طرف ته بیا د دې
د شریاني اروا تعینونکی زموږ سره لیفټ انټیریور ډیسنډینګ آرټري ده دا زموږ سره کارډیک کنډکشن بلاکس په اړه باندې دا کوېسچن دی زموږ سره دا په نیکسټ لیکچر کې تشریح کوو بیا زموږ سره نیکسټ لیکچر د هارټ فیلر په اړه باندې